السلام علیکم. راځئ نن په یوه متفاوته موضوع باندې غږیږو. داسې موضوع چې زموږ او ستاسې په سترګو باندې هغه پرده چې شیطان غوړولې ده هغه لرې کوي او له غفلته مو راویښوي. په پیل کې دا څو ثانیې تلاوت واورئ، وروسته پرې تبصره کوم او دغه مهمه موضوع درته بیانوم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب إن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. دغه ښکلی او زړه راښکونکی تلاوت مو حتما واورید. موضوع یې پوهېږئ څه ده؟ الله پاک وایي که چېرته تاسې له دغه کافرانو یا له دغه خلکو چې د الله تعالی له معجزې نه مني له دوی نه پوښتنه وکئ چې دا اوبه له اسمانه چا نازل کړي دي چې دغه مړه ځمکه یې پرې را ژوندی کړې ده، نو طبیعي ده چې دوی به ځواب څه وي چې الله پاک. نو ته مو ووایه چې د الله پاک ستاینه دي. خو اکثره د دغه خلکو نه عقل نه کار نه اخلي. دوی خبره کوي، دا مني، په دې پوهېږي، خو له عقل نه کار نه اخلي. ورپسې آیات کې الله پاک ډېره جالبه موضوع باندې بحث کوي، هغه موضوع چې زموږ او ستاسې سترګې پرانیزي د یوه ستر حقیقت په باره کې. وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب. د دې دنیا ژوند څه شی دی؟ یو څو ساعته ساتیریو او زړه خوښونو او ځان غولونو او یو بې فایدې او بې ګټې شي نه، هاخوا ته بل څه نه دي. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. د آخرت ژوند چې دی اصلي ژوند خو هغه دی، هغه چې حیوان کلمه په عربي کې دی ته وایي چې ټول عمر پکې انسان ژوند دی. لو كانوا يعلمون. ای کاش دوی پوهېدی، ای کاش دغه انسانان په دې غفلت کې نه وای، دوی پوهېدی چې دا د ژوند حیثیت څه دی، دا د دنیا حیثیت څه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې تعریف کړی، د دنیا ژوند او د آخرت پرتله یې کړې ده. هغه مبارک فرمایي وایي ګوته په دریاب کې نه نباسئ، په بحر کې نه نباسئ او وګورئ چې څومره پکې راخیستی شئ. یوه ګوته چې تاسې کله بحر ته دننه کوئ څومره ترې راخیستی شئ. همدغه د دنیا حیثیت دی، خو دغه بحر چې دی د آخرت دی. خو موږ او تاسې دغه د ګوتې څاڅکي باندې مشغول یو، دغې سره مینه کوو او د بحر په اندازه خوبایۍ، نیکۍ او دایمي ژوند مو پرېښی دی. لو کانوا یعلمون. ای کاش دوی پوهېدی ابدي ژوند د یو څو ورځې موقت ژوند په بدل کې لاسه ورکوو. منطق یې مني، عقل یې مني، ولې داسې غفلت؟ خو یو شی شته، مهمه موضوع دا ده چې ولا تنس نصیبک من الدنیا. دنیا کې خپله برخه مه هېروه. دنیا له دغه اسباب او امکاناتو د آخرت ژوند ترلاسه کولو لپاره استفاده وکړه. یوازې له دنیا سره مینه مه کوه، ځکه د دنیا مینه د ټولو مشکلاتو مور ده. حدیث شریف دا خبره کوي. لو کانوا یعلمون. ای کاش موږ پوهېدی.